د ایکس ګراف له څلورو کوچنی ده. په دې معنی یعنې موږ نه غوښتل سوي دي چې د ټولو هغو عددونو ګراف پیدا کړو کوم چې له څلورو نه کوچني دي. نو د ده د حلولو لپاره راځو تر ټولو د مخه د عددونو یوه کرښه رسموو. دا هم د عددونو یوه کرښه. دلته که صفر وي ښی خواته مثبت عددونه دي، 1 2 3 4 5 او دا همداسې امتداد لري او کیڼ خواته خو منفي عددونه دي، -1 -2 -3 -4 او دا خو هم همداسې امتداد لري. اوس دلته موږ نه غوښتل سوي دي چې د هغه عددونو ګراف چې له څلور نه کوچني دي. په دې معنی چې یعنې څلور پکې شامل نه دي. هر کله چې موږ غواړو چې د عددونو ګراف چې خپل عدد پکې شامل نه وي، لکه دلته څلور شامل نه دي، هغه په یو خالي دایرې سره نښاني کوو. خو که بیا پکې شامل وي بیا همغه دایره پوره رنګیږي. اوس ټول هغه عددونه چې له څلورو کوچني دي دا چپ خواته دي، یعنې دا ټول داسې په همدې رنګ رنګوو او دا هم همداسې امتداد لري. یعنې دغه عددونه ټول له څلورو کوچني دي. موږ کولی شو دا په عملي توګه هم وګورو. هر چېرته چې دا شین رنګ ده نو هغه عدد به له څلورو کوچنی وي. مثلا -2 خو تاسو پوهېږئ چې طبعا له څلورو کوچنی ده. یا همداسې مثلا دا 2 که وګورو له څلورو کوچنی، 3 وګورو کوچنی ده، خو 4 کوچنی نه ده ځکه شامل نه ده پکې. او همداسې 5 هم له څلورو کوچنی نه ده، له 4 نه غټ ده.